طولنا اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک. او دا حدیث چا روایت کړی دی؟ امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی. امام بخاری تاسو کتا شي او کرامت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ډیر په کثرت باندې دی، ډیر زیات دی. یو دا هغه نه ز بیانوم. اور راویه څوک دا؟ ام المؤمنین لور مبارک سیدتنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ مبارکہ فرمایي چې په مدینه منوره کې یو ځای دی، مقام دی، د هغې نوم دی غابه. غابه وی چې په هغې مقام کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زما والد محترم مالا د یو څو د کجورو بوټي را کړیو، یو څو د کجورو ونې یې مالا را کړې وي. عائشہ مبارکہ فرمائی او آگے دا کجورو ونه با، امام بخاری روایت تے دا کجورو ونه با پا ہر کال باندے 20 وسق کجور اکڑے، تقریباً دینا جوڑے گی 15,000 سیرہ تر جوڑے گی یا 5,000 کلو تقریباً تر جوڑے گی. دمرا کجوری با اکڑے ویچے دا یا مال را کڑیو، دا ونی بوٹی یا مال را کڑے وی غابا پزائی کی. عائشہ مبارکہ فرمائی چکل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وفات قریب شو، وچ زیر او غختما ماتیو فرمائل بچے پا اغی غابا مقام کی چکم دا کجورو ونے ماتاسو لدرکڑی وی کتاسو زما پا جوند باندے اغا قبولی کڑی وی او زانتم تسلیم کڑی وی چھ او دا زما دی او دا تاسو مال را کړی دی تسلیم کړم وای ځانتا. نور ته فرمایي چې نن باغ دستاسو وای بشک اب دستاسو وای خو چون کې ما در کړی وی او تا باغې نه کجوري را حاصلولې خلکو له بد اور کولې خړې بدا ځانتا تسلیم کړی نو زوس وفات کېګم نو دا کجورو ونه په میراث کې ز صرف تا ته نه پرېدم ستابم پکې هیڅ خو کتا تسلیم کړي وي بیا ورستا وي زما په ژوند باندې ما در کړي وي بستا به وي خو چون کې تا تسلیم کړي نه وي نو زه اوس وفات کېږم. عائشہ مبارکه فرمایي والد محترم راته فرمایل اغه نور مال او دغه ونی د کجورو دا ستام دي، دا ستا د دو خويندوم دي او دا د ستا د دو نور رونوم دي، یعنی دو رونو دو خويندو او دستا دستام دي. رونو خیدوو محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر. عائشہ مبارکہ فرمائی چې ما والد محترم ته فرمایل قربان چې هر څومره مالی پورا پورا به تقسیمی کی داغه څه خبره نشتا، خو حیران په دی باندې ما چې زما خو دوه خويندې نشتا، زما خو یو خور ده او بشک یو خور یو اسماء بنت ابی بکر، زما خو یو خور ده دو می رونه دی یو زیما مون خود څلوریو او تاسو راته وی چې دوه خويندې او دوه رونه او ستا په منځ کې با دا مال تقسیمږي. د مبارک ورته فرمایي چې ماتم پته دا چې فی الحال یو دا خو ستا د والدی په خېټه باندې حمل پاتې دی، حمل شتا حمل پاتې دی، ما نه پس به هغه پیدا کیږي او ستا خور به پیدا کیږي. ابو بکر صدیق امام بخاری ستا خور با پیدا کگی بنت خارجہ حبیبہ بنت خارجہ سلورم بی بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستا خور با. عائشہ مبارکہ فرمائی کنا چکل مبارک وفات شو پا حمل باندے پاتے وا نڅوک پیدا شو. عائشہ مبارک فرمائی فولدت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې زما والد سیب سویلی و ما مور مبارکی جنه وزی گولا و پاغی باندیم نم کی خودا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک. دا کرامت دشا دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې ما فی البطن په خېټه کې هغه ته دا پته لګي چې دا ماشومه چې کومه ماشومه پیدا کړي عائشہ مبارک دا ودستاسي دا بدستا خوري نو آغا دو خويندې شوي اسماء بنت ابي بکر، ام کلثوم بنت ابي بکر، محمد ابن ابي بکر، عبد الرحمن ابن ابي بکر. او ته ورته چې آغا خور ورته یادوما چې دوه خويندې دي
دو دی رونه دی یو تی زما دا مال بر وخلی په ټولو کې به برابر برابر تقسیم کړي. عائشہ مبارکه فرمایي چې هماغه خبره وا کوم چې والد سے مبارک کړي و زما مور له خدای پاک جل جلاله یو بل بچی مور کړه لور چې نوم دا هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها مبارک. دا سیدنا ابو بکر صدیق دا سه په سینکړو تعداد باندې په یو کرامت صرف چې دوی چې د صحابه کرامات چرته دي نن اماغه سے کرامت د اولیاء هم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې دغه سے کرامات تی چاته دعا وکا خدای ول زوی ورکا چاته دعا وکا خدای پاک ول لور ورکا چاته دعا وکا خدای پاک جل جلاله یا بندي بیړې روانه کا چاته دعا او توجه کا غمونه تکلیفونه یا ختم شي د ټولو مثالونه په صحابه کرام او مبارکانو زندگی کې ملاوي.